د سیکولرزم پدیده او د هغې پیژندنه. لومړی برخه مقدمه. اسلامي ټولنې او په ځانګړي ډول بیا هغه ټولنې چې اسلامي کلتور یې ساتلی او پر اسلامي لارښوونو یې منګولې لګولي او د دینی سیاست او حکومت درلودونکي دي، تل د منحرفو نهضتونو او نظریو د حملو ښکار ګرځېدلي او غواړي چې له انسانانو څخه د اسلام هدایت کوونکي نظریه او تفکر واخلي او پر ځای د بشر جوړه انحرافي نظریه او ناکام سیاستونه ورباندې پلي کړي چې له ظلم، دیکتاتورۍ او بې انصافۍ څخه ډک دا سیاستونه په آزادو ملتونو تحمل کړي. د دې شومو حرکتونو له ډلې څخه یو مهم خوځښت د سیکولرزم یعنې له سیاست څخه د دین جلاوالي پدیده ده چې په اسلامي ټولنو کې کوچنۍ او لویې شخړې راولاړې کړي او په ټولنو کې د دوامدارو جنجالونو لامل ګرځېدلي او ټولنې په دوو برخو ویشلي. سیکولرزم او د دې پدیدې طرفداران له دیني او معنوي لارښوونو څخه د سیاست پاکول او د دې کړنې د لازمي ښوولو لپاره په هڅو کې دي ترڅو د حکومت په ایجاد کې د دین او معنویاتو اړتیا په نهایت ټیټه کچه وښیي. دا خوځښت یوازې په اسلامي ټولنو کې د سیاست، ټولنیزو تصامیمو او پریکړو له ساحې څخه د دین د څنګ کولو په هڅو کې نه دی، بلکې پخوا یې په غربي ټولنو کې چې له کلیسا او حاکمو معنویاتو اغېزمنې وې همدا چاره پلي کړې وه.